شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د عبدالرحیم روغانی صاحب د څو شعرونو نه چې په نرم خوی به معزز شي داسې، په نرم خوی به معزز شي داسې لکه دوا د یوې مور ولګي، او که ته لمبه شوې ځان به مړ کړي په چا، که ته لمبه شوې ځان به مړ کړي په چا، خلک یې ووجني چې اور. السلام علیکم. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو، د خیبر ستوري خپرونه ده او نن موږ سره په ادب باندې پوهه ډیر ښه محقق او یو ډیر ښه شاعر او یقینا د دې وخت نواله تر احمدین طالب دی پورې، د مرزا خان انصاری دی پورې، او چې کوم ستر شاعران پاتې شوي دي د هغوی ټول مطالعه یې کړې ده. ډیره مننه کوو. ریاضي صاحب موږ سره په دې پروګرام کې شریک دی. تاسو به د هغه نه نوي نوي شعرونه اورئ او د دې وخت چې کوم ښه شاعر دی شاهزاده خان اسیر صاحب، په هغوی باندې دا خپرونه ده. ریاضي صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام. کیسر خان خاکی صاحب ډیره مننه چې تاسو د وخت راکولو، او الله هم خوشحاله او باد لره. ډیره مننه کوم چې رالی او د خپل وخت نه قیمتي وخت نه څو غړی مونږ لرا کړي او د خیبر ستوري پروګرام کې مونږ سره شریک شوي. د شاهزاده خان اسیر صاحب باندې پروګرام دی زمونږ، نو څه به راته چې د هغوی اورول غواړئ؟ یول خو به د هغوی په ژوند باندې خبره وکړو او هغوی چې کوم کتابونه لیکلي وي د هغوی نه بعد به بیا چې کوم د هغوی غزلې وي هغه به ستاسو د وړاندې دی. شاهزاده خان اسیر د ملکنډ میخبند کلي اوسېدونکی دی. دې وخت کې حیات دی او 75 سال عمر او د پلار نوم یې مجید الله خان دی. او دغه ښار علم الله تعالی ډېر ښکلي ښکلي شاعران ورکړي دي. عبدالحکیم قادري صاحب پکې یو ډېر لوی شاعر و جي، او بلکې یو ولی و د خدای، او عبدالعظیم بابا هم په دغه ښاره کې چې کوم دی نو زیږېدلی و، او دغسې فقیر شاه مسکین صاحب دا ټول د دغه علاقې صاحبان و او ډېر ښکلی لیکې کړی دی جي. دوی څومره لیکل کړي تر اوسه پورې؟ دې وخت کې خو دوی 3 کتابه چاپ دي. یو په نور نوم لیکم، دې کې د تصوف عیسه ډېره زیاته ده ماشاءالله. او دویم کتاب چې د دوی کوم دی نو د اوښکو آینې دي، او دریم کتاب یې سړي کې مې سندرې کړې، او دا څلورم کتاب چې کوم دی نو دی له به اوس چې کوم دی نو روان دی. او دی ناول هم لیکي، نثر هم لیکي، نظم هم لیکي ماشاءالله. او جي غزلې راته جي وړاندې کړئ. ښه جي، یو غزل دی جي وایي چې سترګور حیرانوي هغه تحریر یم زه، او هغه ملنګ یم شاهنشاه چې بې سریر یم زه، او ظاهر مې ګورئ باطن مې ګورئ خاصدانو ظاهر اس نه یم، او چې لاجواب د تیارګنج هغه جاګیر یم زه. باطن مې ګورئ خاصدانو ظاهر اس نه یم، چې لاجواب د تیارګنج هغه جاګیر یم زه. او خلوت مې نشته خو بیا هم بې موریدانو نه یم، او هغوی موندلي دي رتبې چې د چا پیر یم زه. ډېر ښکلی شی ته بیا ووایي. خلوت مې نشته خو بیا هم بې موریدانو نه یم، هغوی موندلي دي رتبې چې د چا پیر یم زه. او دا ریاکاره زاهدان راته ګواښېږي ځکه چې کابس شوی ستا د حسن په کشمیر یم زه. ډېره ښکلې تشبیه ده چې ډېر مزېدار. او زه د خپل جرم نوعیت هېڅ چاته نه وایم چې بې زندانه سزا خورم هغه اسیر یم زه. واه ډېر ښکلی. ریاض صاحب تاسو نه دا پوښتنه لرو چې د دې وخت نه لکه د دې شاهزاده خان اسیر صاحب نه مونږ شروع شو تر امیر کروړه پورې به مونږ ځو، دا سلسله به مونږ دوامداره کوو. نو کتونکو ته څه ویل غواړي چې هغه دا پروګرام زمونږ شیر کوي ګوري؟ او نو بس که دا یې خوښ که نو په وړاندې به یې بوځو. ښه دې کې به تاسو ټیک دی چې ډېر معلومات پوه شي. بل څه غزل راته سره شریکوي جي؟ او جي بالکل. خلکو دنیا نیولې خو ما دنیا پرېښوده، او ژوند د ژوند سره مې او هره سودا پرېښوده، او نشه په حسن زړه مې نظره مه تخنوه، یوې رضا پسې خپله رضا پرېښوده. ساقي ما سله شړې د میخانې خپلې نه، ما شراب نه دي پرېښي ما خو ګناه پرېښوده. ډېر ښکلی. او چې مې غوښتله چا نه هغه مې په خپله وموند، او لاسونه نه پورته کوم اوس مې دعا پرېښوده. چې مین شوی نوم جړه مې نه پیژنده، چې مین شوی یم اوس مې خندا. واه دا بیا وایي چې مین شوی نوم
نو جړه مې نه پیژنده چې مین شوی یم اوس مې خندا پرېښوده او د تصور حبید یم د حقیقت لټونکې د سرابي بوتانو مې اقتدا پرېښوده ما قتل کړی مجاز د حقیقت په توره او خپله آرزو مې ورله سر ته ګواه پرېښوده که څوک ګمان کوي نو د ایمان زیان به کوي زړه اوس آیین ګرځوم سترګو مې غلا پرېښوده او ظاهر کې هر څه چې دي باطن ته نه خبروم ظاهر کې هر څه چې دي باطن ته نه خبروم زړه مې خدای نیولی او خولې مې وینا پرېښوده لکه وایس په منبر د ترخ کتاب نه لولم ځان په چا نه خرڅوم ما دا ریا پرېښوده څوک چې څه وایي در پسې پرېږده چې وایي اسیره او زه پسې هېڅ نه وایم ما په الله پرېښوده. ډېر ښکلی. یقینا تاسو ته به د شاهزولا خان د اسیر صاحب د شاعرۍ پته لګېدلي. عبدالرحمن بابا وایي چې په غزل کې خو دوه بیته انتخاب وي خو د رحمان هر یو شعر هر یو غزل د انتخاب. یقینا دا د رحمان بابا د شعر مطابق ما باندې ډېر خواږه د دی دغه ولګېدل. ډېره مننه کوم د ریاضي صاحب مونږ سره ډېر ښکلي کلامونه شریک کړل د شاهزولا خان اسیر صاحب. بل څه کلام راته د هغوی اورو جي وخت معامل وله اوس هغه تحریر پاتې نه شم یوه وړه شان خلاصه شم تفسیر پاتې نه شم وخت معامل وله اوس هغه تحریر پاتې نه شم یوه وړه شان خلاصه شم تفسیر پاتې نه شم او که لاسنیوي له راځي ښکلي نو نور نه دي راځي. دا روماني شعر دی که لاسنیوي له راځي ښکلي نو نور نه دي راځي ما ستانه د مینې پرېښوده پیر پاتې نه شم او چې مې په مینې پسې ښکلو مسخرې جوړې کړې کچکول مې مات کړو کین مې اوس فقیر پاتې نه شم. ډېر ښکلی شعر دی چې دا بیا ووایي. او چې مې په مینې پسې ښکلو مسخرې جوړې کړې کچکول مې مات کړو کین مې اوس فقیر پاتې نه شم. او چې د کار سیزم د هر چا ومه د ځان نوم او کړې کړې شوم اوس هغه زنځیر پاتې نه شم. او د ژوند زندان کې په سزا پسې سزا راکوي او د وخت اسیر شم د زلفانو اسیر پاتې نه شم. ډېر ښکلی. دا بیا ووایي ریاضي صاحب. د ژوند زندان کې په سزا پسې سزا راکوي او د وخت اسیر شم د زلفانو اسیر پاتې نه شم. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. ریاضي صاحب ډېره مننه کوو چې د خیبر ستوري پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. دا د دې پروګرام ښکلا یو په دوه کړه. اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ ځوان کول ته یا را روان پښتنو ته څه ویل غواړئ؟ یاره جي زه خو به د سید رسول رسا صاحب یو کیته ده او دې کې ډېر لوی په څلورو شعرونو کې چې کوم دی نو ډېر لوی دغه راباندې سید رسول رسا صاحب وایي د چیندرو په کورکو کې الګوډی دی او ژوند په هر قدم کړکای د ډېر په خیال ځه او که په کرخه د خپراله نو لاړې وسوې او دغه دوه سترګې څلور که په کمال. ډېره مننه کوم د ریاضي صاحب چې زمونږ دا پروګرام هم چې چا اورېدلی نو زه د هغوی هم مننه کوم او ډېر شکرګزار یم. او قیصر خان خاکي صاحب ستاسو هم ډېره مننه جي. مهرباني جي دا ستاسو په موږ باندې حق دی. ډېره مننه کوم د ریاضي صاحب. خپل پیغام یې په د سید رسول رسا صاحب په یو کیته کې راغونډ کو. یقینا د پښتو هغه متل دی چې دریاب کوزه کې راغونډ کو. موږ د پښتو ژبې پرمختګ دپاره چې کومې هلې ځلې کوو منډې ترړې وو یقینا دا تاسو کتی شئ په هغه نړۍ کې موږ نن ریاضي صاحب ریاض محمد عرف ریاضي صاحب راغوښتی وو. یقینا هغوی ډېره مطالعه لري. نور پروګرامونه به هم موږ تاسو سره شریک کوو. موږ ته فیډبیک راکوئ کمنټس وکئ او که د چا څه پوښتنې نو هغوی موږ ته کمنټس کې کولی شئ. تر یو بلې ښې ویډیو پورې قیصر خاکي له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.